ما او تا ته خپل ځان هغه دومره معلوم دی چې دومره دی بل ته هغه نه دی معلوم. د الله سره رابطه مضبوطه ساتل او په هر حال کې مشکل په دې بازو کې دا د ما لیدلي دي لکه مالداري کې د الله سره رابطه ښیي چې غریب شي بیا هغه رابطه کمزوري شي، او چې کله ځواني د الله سره تعلق ښیي چې عمر یې ډېرېږي تعلق ګډوډ شي، یا عمر چې ډېرې تعلق ښیي ځوانۍ کې تعلق نه ساتي، چې راحته پي د الله سره تعلق ساتي، چې سخته پې راشي د الله سره تعلق نه ساتي، دا قسمه رابطې دې ته مضبوطه رابطه نه ویلی کېږي، ځکه چې دا خو ته د حالاتو سره خبره تړلې ده. زما او ستا رابطه د الله سره اوس دا به د حالاتو مطابقي، زما او ستا رابطه به د الله سره هر وخت مضبوطه وي، که موږ غریبانان یو، که موږ مالدار یو، که موږ مسافر یو، که موږ په خپلو کورونو کې یو، که موږ باندې سخته ده او که موږ باندې راحته ده، که موږ ځوانان یو، که موږ بوډاګان یو، که موږ بدرنګه یو، که موږ ښایسته یو، که موږ هر څه یو، زموږ رابطه د الله سره هغه د حالاتو سره نه ده تړلی شوي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ډېر ملګري راشي دا تپوس زموږ نه کوي، وایي په ما باندې سخته راله او په ما باندې دا مسله راله او دعاګانې غواړو الله یې نه قبلوي او لمونځونه پکې هم کوو او سپینه ټوپۍ ورته هم واچوله موږ او تسبیح موږ واخېستې په 2 ریاله باندې، اجامت پسې موږ غټ کړو، بیا مسله نه حل کېږي چې دا ولې. نو د هغې جواب په حدیث کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ته یو څو نصیحتونه کړي ډېر قیمتي چې علماو په هغې باندې کتابونه لیکلي دي، هغه ډېرې زیاتې خبرې دي. ورته ویلي وي ای ماشومه یو څو خبرې درته ښیم یاد یې ساته. یوه یې ورته دا ښوولې وه چې تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، الله په راحته کې پیژنه په سخته کې به تا پیژني، الله په راحته کې پیژنه په سخته کې به تا پیژني. دا جواب دی. په سخته کې چې الله ته هیر کړی دا دلیل دی په دې باندې چې په راحته کې تا هیر کړی و. او ځکه دا پښتانه اکثر ویم چې کله به خوشحالي راشي او ته ورته ګوره دا خوشحالي د شریعت په حدودو کې ده نه کو زه مړه خوښ وي څه غم خو نه یې راغلی، ته یعنې ښه واضحه وایي چې یا الله خو خلک په غم کې یادوي، په راحته کې یې څوک یادوي. او د چا واده یې ته ورشه نصیحت ورته وکړه وګوره دې واده کې دا ډمان دا ټنګ ټکور دا شی ناروا دی مه کوه، وایي دا څه غم دی مړی شوی دی. د دې ښه صفا دا مطلب دی چې موږ الله اله یادو چې کله غم راشي، چې کله مړی وشي بیا به یادو. ته لیونی اوس زموږ د زوی واده دی د رور واده دی ته ماته الله یادو، دې ټیم کې الله یادوي. هم په دې خلکو باندې چې بیا سخته راشي که نه نو بیا د جومات نه نه خوځي په جوماتونو کې پراته وي او بیا دوی د علماو نه تپوس کوي یاره وایي څه چل دی الله زموږ د حالات نه بدلی، الله زموږ د دعاګانې نه قبلی. نو تا یاد کړی و کله چې ته برابر وي؟ وایي نه هغه وخت کې خو ما نه یېرو. نو چې هغه وخت کې یېرو اوس دې ته یېري. مقصد زما د خبرې هغه دا دی چې د الله سره رابطه د دې دپاره څه خاص حالات نه دي او نه زمانه ده چې په یو وخت کې به د الله سره تعلقات ښه ساتي بل وخت کې خیر دی کې کمزوري شي. د دې دپاره څه زمانه نشته، نه د دې دپاره ځمکه شتي. ګورئ چې په سعودي عرب کې به د الله سره تعلقات ښه ساتي او که پاکستان او افغانستان کې لږ کمزوري شي څه خبره نه ده، یا هلته به تعلقات د الله سره ښه ساتي او سعودي عرب کې خلک مزدوریانې کوي که دلته دینداري لږ کمزوري شي څه خبره نه ده. دا د کوم ځای خبره شو؟ په هر حال کې، په هره ځمکه، په هره زمانه کې، په هر عمر کې د الله سره به رابطه هغه مضبوطه ساتي. سوال هغه بیا دا دی، اگر که دې جواب ډېر اوږد دی، سوال دا دی چې د الله سره رابطه په څه مضبوطېږي؟ زه درته یو څو اعمال ښیم مختصر او په هغې خبره ختمو. د الله سره رابطه په څه مضبوطېږي؟ د ټول نه لوی عمل چې په هغې سره ته د الله سره خپل تعلق او رابطه مضبوطولی شي هغه دا چې ته د خپل رب وپېژنې، د خپل رب ته وپېژنې چې څو پورې دې دا رب نه یې پېژندلی که نه ورب الکعبه که ستا ورسره رابطه مضبوطه شوه ځکه چې ته یې پېژنې نه. او د الله نه سړی دومره یېرېږي او د الله دومره قدر کوي څومره چې د سره علم وي د الله په باره کې. دا خو یقیني خبره ده. یو سړی د الله په باره کې ډېر څه پېژني دی د الله نه ډېر یېرېږي، یو سړی د الله په باره کې لږ څه پېژني دی د الله نه لږ یېرېږي. دا کېدی نه شي چې یو سړی د الله نه پېژني او یو سړی الله پېژني، د دې دواړو یره دی د الله نه یو شاني دا نشي کېدی. ځکه چې د دې اولني سره دا کوم چې الله پېژني د ده سره د الله په باره کې علم دی او چې څومره ورسره علم ډېرېږي دی د الله نه یېرېږي او د الله نه یېرېږي د الله سره رابطه مضبوطوي. او ځکه الله قرآن کې وایي انما یخشى الله من عباده العلماء، د الله نه د الله په بندګانو کې چې ډېر یېرېږي هغه د علما دي. وجه د هغې دا ده چې د علما خپل رب پېژني.
نو چې څومره خپل رب پیژني دومره د الله نه یریږي. نو ټوله لویه طریقه او لار چې په هغې باندې ته د الله سره رابطه مضبوطولی شي هغه دا چې ته د خپل رب وپېژني. خپل رب به څنګه پېژني؟ اسانه خبره ده. څنګه به پېژني؟ ای جواب چا سره نشتی؟ یو طریقې دا شو بارک الله فیک، یو طریقې دا شو چې الله په مخلوقاتو کې به سوچ کې، بل څه نشتی؟ بس نه قدرتونه وشو د الله په آیتونو سره الله پېژندل. ګور آیات د الله په دوه قسمه دي، یو کونی آیات دي، کائناتو کې سوچ د دې ملګري جواب راکو، بل هغه آیات دي چې قرآن کې دي په دې کې به ته سوچ کې. دې قرآن کې سوچ وکړه الله د خپل ځان په باره کې خبره کړې ده او رب العالمین چې څومره خپل ځان پېژني دومره هېڅوک نه پېژني. هغه په دې قرآن کې موږ ته ځان ښوولی دی چې زه دا یم او ځای په ځای د الله صفات، د الله نومونه، د الله قدرت، د الله شان، د الله مقام، دا په دې قرآن کې بیان شوی. ته دا قرآن راواله په ترجمې سره ووایه، په تفسیر سره ووایه، ته به خپل رب وپېژنې چې ستا رب څوک دی. دغه شان د الله په دې کائناتو کې سوچ کول، په دې مخلوقاتو کې چې کله ته به دې مخلوق کې سوچ کوې که نه، نو خپل رب به وپېژنې چې کوم رب دا دومره لوی کار کړی دی، نو دا څومره عظیم الشان رب دی، د ده نه یره پکار ده، د ده سره رابطه مضبوطول پکار دي. الله پېژندلی کېږي په دې سره چې ته د الله نومونه معلوم کړي. د الله نومونه معلومیږي د قرآن او د حدیث نه چې ته هغې ته واپس شي. موږ چې ګوره دنیا کې د چا سره محبت ساتو که نه، که هغه دیني شخصیت وي او که هغه دنیوي، لکه اوس یو مشهور عالم دی او زموږ ورسره محبت دی، موږ هر ټیم ګوګل کولاو او پای کې کله سرچ وکړو چې یاره دا پلانې عالم دی به کله پیدا شوی، د ده عمر به څومره وي، د ده قبیله به څه وي، د به علم د کوم ځای نه کړی. بیا زاړه علما چې کوم دي د هغوی دپاره د سیرت کتابونو ته واپس کېږو، تراجمو ته واپس کېږو چې دا عالم به څنګه او څنګه به نه و، ده به څه کړي او څه مو خوند راله راکوي. ولې؟ ځکه چې زموږ د هغه شخصیت سره محبت دی، ځکه موږ له مزه راکوي. یعنې هغه بېدینه له مزه نه ورکوي. بېدینه خو چې ته ورته د عالم خبره کوې په هغه باندې موضوع درنه شي، بوج پې جوړ شي. دغه شان د چا چې د خپل رب سره محبت وي که نه، کوشش دا کوي چې د دې رب په باره کې خبره معلومه کړي چې دا رب به څنګه وي، دا رب کم صفات لري، د دې رب څه نومونه دي، د دې رب د قدرت معلوماتو کې هغه ته د نږدې کېدو لار معلومه کړي، د هغه د راضي کولو کوشش وکړي. او ځکه هغه یو صحابي چې راغی د بدر د غزا په دوران کې، بعضو روایتو کې دا واقعه راځي او د سیرت په درسونو کې موږ تفصیلا دغه واقعه بیان کړې ده. هغه راغی تپوس یې وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم نه، یا رسول الله الله په کومه خبره خاندي؟ دا اوس معلومات دي د خپل رب په باره کې. ولې؟ ځکه چې د خپل رب سره محبت دی چې الله په کومه خبره خاندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درې خبرې په هغه موقع باندې وکړې، حالانکه نور حدیثونو کې نورې هم ډېرې وجې راغلي، خو په هغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته درې کارونه ښوولي. دا محبت دی د چا سره؟ د الله سره محبت دی. نو چې څومره ستا د الله سره محبت وي، کوشش به کوې چې ته د هغه په باره کې څه وکړې؟ معلومات حاصل کړي. یو بله لار چې د الله سره پرې رابطه مضبوطېږي، مونځ او مونځ، غټه لار، لویه طریقه چې د الله سره که څوک هم رابطه مضبوطول غواړي د منځه اهتمام به کوي. او مونځ هغه مونځ کوم مونځ چې شریعت زموږ نه غواړي، دغه مونځ نه ده کوم چې عام موږ کوو. ما پرون دې ملګرو ته خبره کوله، پرون درس کې ما ورته ویمه چې ته د جومات نه راووتې که نه او کور ته راشي او تا نه څوک تپوس وکړي چې ته څه له تلی وې، چې په کومه ورځ تا دا جواب ورکړو که نه د زړه نه چې زه تلی ومه د الله سره مې جرګه وه، زه تلی وم الله ته ولاړ ومه، زه تلی ومه الله مې یادو، ما دعاګانې غوښتې، ما جړاګانې کولې، په هغه ورځ به ومنم چې تا ښه صحیح پوره مونځ کړی دی. که ته ماله دا جواب راکړې چې زه منزله تلی ومه، ښه نو څه بس مونځ مې وکړو راغلم، 4 رکعته وکړه بره شوم، بس نه د امام په قرت پوه شیم، نه په خپل ذکر او اذکار پوه یم، نه ما جړلي دي، نه ما څه غوښتلي دي. دا خو صحیح دی چې تا نه هغه فریضه ساقطه به شي، خو مقصد او مغز د دې عبادت هغه څه دی؟ مونځ موږ ولې کوو؟ چې له الله سره تعلق جوړ شي.
نو چې زما او ستا په دې منځه باندې د الله سره تعلق نه جوړېږي بیا خو زما او ستا د مونځ کمزوری دی. نو دا دویمه وجه شوه چې په دې سره انسان یو مسلمان د الله سره رابطه هغه جوړولی شي. درېیمه لار د قرآن کریم تلاوت ډېر کول، او څومره چې د الله دا کلام اوري او سوچ پکې کوي دومره به یې د الله سره محبت او رابطه مضبوطېږي. او دا د تجربې خبره ده. کله چې د قرآن درسي دا به تاسو محسوسه کړي کوم ملګري چې قرآن درسونو کې کېږي تفسیر د قرآن اوري، یا کوم ملګري چې دلته ناست دي طلبة العلم علم یې زده کوي او دوی د تفسیر مطالعه کوي، په الله درته قسم خورم په هغه رب درته قسم خورم په کوم رب د کوم رب په لاس کې چې زما ساه ده چې د یو آیت سره نه یو آیت نه د یو ټکي سره به خپل رب سره محبت ډېرېږي. د یو ټکي سره چې کله تا ته د حکمتونه معلومیږي او تا ته د ښایست د الله د خبرو معلومیږي که نه او د علم دې ډېرېږي د خپل رب سره به د محبت ډېرېږي. او بیا به د یو تنده جوړه شي، تنده چې دا ما بیا وویله او بیا مې وویله او بیا مې وویله. او موږ په مخه د قرآن وایو خو چې څومره وایو محبت ورسره ډېرېږي، او تفسیر یې وایو څومره چې وایو محبت ورسره ډېرېږي، ترجمه یې وایو چې څومره وایو محبت ورسره ډېرېږي. څومره چې تا د قرآن تلاوت کوو که نه څومره چې تلاوت کوو خپل رب ته به نږدې کېږي او د هغه سره به د محبت ډېرېږي او د هغه سره به د رابطه مضبوطېږي. نو ځکه دا نصیحت د زړه نه واله. اول خو ځان په هغه کسانو کې راوله قرآن کې الله سوره بقره کې ذکر کړي دي یتلونه حق تلاوته. اول ځان په هغه کسانو کې راوله چې دا آیتونه د الله لولي په داسې طریقې سره لکه څنګه چې پکار دی، یعنی حق یې ادا کوي. او دا ډېره اوچته مرتبه ده، دې ته رسېده ګوره ګران کار دی. الله دې ورته موږ ورسوي. د الله د آیتونو حق ادا کول دا ډېر ګران کار دی. خو داسې قوم شتي الله قرآن کې ذکر کړی. اول خو کوشش وکړه چې ځان په هغو کې راولي. نو د قرآن د تلاوت حق څه دی؟ په ښایسته طریقې سره تلاوت کول، دا یادول، په دې عمل کول، خلکو ته بیانول او داسې پسې بیا ځه دا حق دی. اول خو ځان په دې کې راوله. خو که په دې کې نه شوې یو سړی وایي چې تا په خپله وایي چې دا ډېره ګرانه خبره ده او موږ به دې ته څنګه ورسو او کېدای شي زه ونه رسم. که ته ونه رسې زه درته دویمه لار ښیم. که ته ونه رسې چې ډېر نږدې شي بیا ګړه باغ غونته کې کوي. دویمه لار هغه دا ده چې د دې چیټ د لاسه راوړه هر څه ګډ ورکړو. څه خبره مو کوله؟ اول کوشش وکړه چې ته په دغه خلکو کې شي کوم مبارک چې الله وایي یتلونه حق تلاوته. یو سړی دې مرتبې ته رسېده ګران دي، نو بیا درته دویمه مرتبه زه دا ښیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، چې څومره تا ته اساني د قرآن لولوله. او که په دې کې هم نه شوې فإن فاتك هذا وذاک، یعنې نه د هغې شوې نه د دې شوې، نو بیا یو بله لار هم شتي فاستمعوا له وانصتوا. یو ته غوږ کېده تلاوت یې واوره. مقصد زما د خبرې دا دی چې هر وخت د الله د کلام سره خپل یو تړون ساته، او چې څومره ستا د الله د کلام سره رابطه مضبوطوي نو دومره به ستا رابطه د چا سره مضبوطوي؟ هغه د الله سره مضبوطوي. نو خبره به دې باندې راټوله کړو، بیا به چېرته انشاءالله دا موضوع پوره کړو په بل ځای کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د هغه سره رابطه مضبوطه کړو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه خلکو کې شمار کړي کوم خلک چې د الله د راضي کولو کوشش کوي او الله دې زموږ نه راضي شي. او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک ذکر را جمع کړي وو، دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ ټول لیدونکي او اورېدونکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. او الله سبحانه وتعالی دې دا کوم ملګري چې دلته راغلي دي الله دې د دوی نه راضي شي او الله دې دوی له دې اجر ورکړي. او خصوصا څوک چې حدیث کې راځي څوک چې د مخلوق شکریه نه ادا کوي د الله شکر هم نه ادا کوي، نو موږ شکریه ادا کوو د دې دعوت سنټر د دارالبیضا چې دومره اهتمام یې وکړو او دومره کوشش یې وکړو. دا صرف دې دپاره چې ما ورته د دین یو خبره نیمه پکې واورو، د دې دپاره یې دا محنت او کوشش کړی. نه موږ هغوی له څه پیسې ورکوو او نه موږ بله څه فایده هغوی له ورکوو، خو د دې دپاره چې دا ملګري دا مسلمانان